سندرغاړي خاپري نغمې هم په خپل وار طالبانو او ملا یعقوب ته د 24 د اسد چې کابل ته د طالبانو د راننوتو د امریکا د اشغال د شکست او د طالبانو د استقلال ورځ بلل کیږي مبارکي ورکړه. خاپري نغمه وایي چې د الله لوی شکر دی چې په ملک کې مو ازادي، استقلال او یو خپلواکي حکومت راغی. هغې ویل چې د الله شکر دی چې په افغانستان کې اوس یو اسلامي خپلواکه حکومت راغلی دی، امنیت دی او ټولو افغانانو ته په یوه سترګه کتل کیږي. د تیر نظام په شان له خلکو سره دوه مخې رویه نه کیږي. په ټول هیواد کې سراسر صلح او امنیت راغلی. خاپري نغمې طالبانو ته مبارکي او د هغوی د ښې حکومتولۍ د ستایلو ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان باید کوشش وکړي چې ټولو هیوادوالو ته د ژوند په ټولو برخو کې خپله غیږ پرانیزي او د افغانانو هر هغه شرعي غوښتنې ومني کومې چې د الله تعالی له طرفه خپلو بندګانو ته ورکړل شوي دي. خاپري نغمې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو، ښځو ته د کار کولو زمینه برابرول او د نجونو د بیا ښوونځیو ته د راګرځېدو په اړه له طالبانو څخه په کلکه وغوښتل چې په دې اړه دې چپ نه پاته کیږي او جدي ګامونه دې پورته کړي. خاپري نغمې زیاته کړه چې زه نن سبا په امریکا کې اوسېږم، آی کاش چې په کابل کې وی او له طالبانو سره می د طالبانو د استقلال ورځ لمانځلې وی. هغې زیاته کړه چې زه دلته په امریکا کې د طالبانو د استقلال لپاره یو کنسرت جوړوم او غواړم چې ټول افغانان ورته را دعوت کړم او دلته په ګډه له خپلو مسافرو افغانانو سره د طالبانو دغه ستره بریا ولمانځو. قدرمن دوستانو، تاسو د خاپري نغمې د دغو تازه خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.